یو کیسا درتا کوم طوفانی اوریدونکو دا واقعات دی اوسونی دا کیسا دا خاکوٹ دا شہیدانو دیر علم دا دی کسی دے ارمانی نوران شاد دنم شیر فندے اوسی دے پالا کا دمندنی دو شالم جوڑ دا پل سرائے کور دے دے دیو سورز مہمانینو دے غریب ددا غریب سڑی خادمو دے کسو خانوی دے سکوی خانی دلا سخ پو خدمت تدیتا یار دے اولا پیشا پی عادت نہ دے زانی او پشیشا بدی کمزور خلق بولنو او مخا مخ دے نوران شا خلق منی اس کی صادر تدغم شروع کوما اوری دن کی خلق ٹول بجڑوما او دسا کوٹ پا علاقہ کی مشرانو او خان گلین میں یادی گیو خیارانو دپاتک سران اس دید دغکالے او مشرانو تاسم ببیلی دالے او دی بانڈا کی او سر بوسی دنا او پنام باندی شیرین بیا دے دنا مہر زمینا او دمیرنا دودری زامنا او کریتا لبے خزان در گلشن
چین میو پروینا پکورا دی شیرین پاڑی رمینالو یولا پرورو بدا گلنلوی دلا ایتا بویل گل گلنا دبوستانو دزڑا وخیوی شیرین تزکا گرانو زلمی تو کاش قریب وارا بیانا دا حبیب چی شو دشپالا سکلنو نا ساتی خزان براشی پگلنو نظر هم دزوانے پانی اس پردالے لامی ویدا پالنگ نبی خلالے برابر شو او د ځوانې په باغ ورګډ ګل د صدر شو شیرین دیر پدی زامنو خوشالا خبر نه دا غریب د خپل حالا اے اورد شیرین ویل مهره زکاو مدا پردی درته خبره اوس د خیره زلمی شي هلکا دی ځوانان دي دوی بغوالی اوسه زمونږ ناودونه مونږ ناچار یو دومره نشته دولتونه دوی به اوس دلته کوي زمیندارینو زه به لاړ شمه کوم به مزدورینو شم دو بیتا او دلتا سو گوری زمونگا غریب بیتا سپیشل فرمائش کئی قجر ڈاکٹر او حبیب خان دا توڈیر یا خوینا فرمائش کئی وحید اللہ سید اللہ علمزیب امجد او طائقہ مډیرا بیا به وکړو دي زامنو لاودونه بدنګ دوم ډکړو آباد ورله کورونه دې مهر ورته ویل ډېره ښه ده د زړه سره ده خبره دي پخه ده
د دوبۍ وې د پیدا کړل شیرینا دا زامنی کور کې پرېښودل یاسمینا او نوران شاه شیرین دوبۍ تاش روان په کچه باغ به یې اوس راشي خزان شیرین پرېږده چې دوبۍ باندې اوسېږي په زامنو یې په کور کې ستېرېږي او چې زامنې دلته پاتې شو په کور کې او د چمن ګلونه روپرو لویږي پنځه شپږ میاشتې چې وشوې د شیرینا او ډېر دولت یې وګټلو خوشحالېږي او پیسې ډېرې یې راولېږلې کور ته او دا مهرا په جامو کې نه ځایږي او چې دولت راشي مستي سړي کې راشي رنګ جامه او اخلاق ټول په دې بدلېږي نو چې پیسه راشي د خر نه انسان جوړ کړي که نه په پیسه باندې ضرور وینې تویېږي او دا پیسه دا چې زوی پلار دواړه جدا کړي دا پیسه دا چې پردي پراخ خپلېږي د دولت نشه سړی په سترګو ړوند کړي او که بوډۍ وي خو جینۍ ترېنه جوړېږي او چې مهر دولت اولی د جینۍ شوه په ولاړو دیوالونو ورسورېږي او په دې ځای کې یو سړی نوم الیاس و او په الیاس باندې د دې سترګې خوږېږي او دا الیاس په دغه ځای کې اوسېدله او تعلقات یې د یو بل سره جوړېږي او د الیاس سره یې جوړه یارانه کړه او زنانه چې په لعنت شي نه سمیږي او په یو بل باندې شو تیر د سروماله او لکه زیلا په الیاس باندې غوړېږي نو په الیاس باندې شوه دومره مهربانه او خپل زامن پې غورځوي د نظارېږي او د شیرین دولت یې ټول په الیاس وخوړه یا په زامنو یې نهارې د تېرېږي پټ په پټه به الیاس ورله راتللو ورله راتللو پټ په پټه به الیاس ورله راتللو ای پټه مینه ده هېڅوک ترې نه خبرېږي دې مهر ورته ویلې الیاسا او هسې نه چې شوره سوه زړه مې درزېږي ګرانو اورېدونکو د دکان پته یاد لرئ ګل احمد مارکیټ دکان نمبر 1 او جبیل مارکیټ دکان نمبر 2 امیر نواز خان میوزک سینټر شیرگढ़ کدی خوښوي ستا زوی له به لور درکمه او یارانه به زمونږ هله مضبوطېږي څوک نه پوهېږي
الیاس ویل زبا کور کې صلاح وکړم او که وکړم او ډېره ښه ده دا خبره مې خوښېږي لنډه دا ده چې خیخي ورسره وکړه او نوران شاه وایي مهرا دوکه کېږي دواړو کړله خیخي وره ګفتار او ګفتار او تګ راتګ بیا شروع کړلو په جار خبر نکړو شیرین دا پروینې نکاح کړله ضمیر ته اورېدونکي غوږونیسه تقریر ته ای د الیاس ته راتلو جوړه بهانه شوه یو په دوه باندې خوږی دوستانه شوه شکل تیرېدلې جوړو بدي الیاس ته ځان بلبلې روزانه بدي ولاړو په خبرو او کله یو بل به ویشتلو پټي کرو روزانه بادی کو دغه روزګار چې زامن به یې د کوره لاړه باره او یو ورځ حبیب محمد ولیدل دواړه چې په کټ کې وپراته غاړه په غاړه او د حبیب په زړه کې شک پیدا شو ډېره وای خدایا چې په غم کې شوم راګیره او د الیاس مې جوړې مور سره یاري ده دا خیخي زمونږه سیاره زي ده هیڅ ونه ویل په خوله خاموشه پاتې د کوټې نه واپس لاړلو په ماتې دې مهرې ورته وویلې الیاسه اور تخکاری حبیب ولیدو را پاسا حبیب پوه شو په مونږ لاړو واپس اوس په کار ده د مرګ د بندوبس چې د مړ کوشي به مخه زمونږ خپله شي زمونږ خپله ملاقات له به راځي نو کله نا کله او چې ژوندی دا زمونږ دپاره غم دی او یارانه به زمونږ ورانه شي قسم دی ګرانو اورېدونکو دا د ساکوټ غمناکه قصه ده او دې پسې بله پټه د مصرو را روانه ده او یوه د غزلو ده او بله د یو جاوید قصه ده د هغې هم تپوس وکړئ د میر نواز خان دکان کې په شرګل کې به تاسو ته میلاوي الیاس ویل یو ذره مه کوه غمه او بندوبست به یې ځونو کړمه محکمه نو خدای خیر وکړي حبیب ته جوړ شي ګنده مور ظالم یې د
سترګو تاله بند یو څو ورځې پکې تېرې شولې روړه ای سامعه د الله کارونه ګوره پروین وایي یوه ورځ راغه ضمیره دوی وکړی د حبیب د مرګ تدبیر او د ضمیر سره ملګری و بل کس د حبیب د مرګ کړو بندوبس او ناڅاپي دواړه راننوته کور ته څه خوږې پستې وې زما رور ته او زه چې وځو زمونږ ته سره دی کار او په بانا باندې ویستلو بار او په طرفې کو روان د بټګرام او د حبیب د مرګې جوړ کو انتظام بټګرام کې د څو کړ نومي یو کلی او د هغې په خوا کې مړکه نازولې نو د دریا په غاړه ویشتو حبیبه پوره شپږ ورځې پنور پروتو غریبه تاڼدار د بټګرام کو چا خبره نه صاحب چا وجلې مسافر هفته وشوله څه پتې نه لګېږي د دې مړي وارثان نه پیدا کېږي هم چیرمن شیر بهادر راغی په تلوارو او چا خبر کو د دې مړي په اسرارو بیا یې وړلو تاڼي ته دغه ځوان په تاڼه کې ترېنه ویستل پټوان دی خو پرېږده په سوکړ کې شو دپنه ارماني د مور لاړو ګیلمنه هاي افسوس دی د دنیا مردارې مینې او مور د یار د پاره توی کړې د زوی وینې نوران شاه وایي لعنت په داسې مور شاه په داسې مور شاه نوران شاه وایي لعنت په داسې مور شاه او چې حیا ورپکې نه وي مخې تور شاه ای په داسې مور باندې لعنت شاه او لعنت شاه او د خپله لاسه چې بچي حلالوي داسې مور باندې لعنت شاه چې د ظلمي بچي د مرکړي بندونه وي په داسې مور باندې لعنت شاه چې د خپل زوی سودا د یار سره کوي نه وي په داسې مور باندې لعنت یا قربان نوران شاه په داسې مور دي شي لعنت او چې پکې نه وي حیا او نم غیرت او د مهر دې سندان ته چې ګورم چې پیدا مې د دې میاندو نه نفرت او اوس په حال دې خبروم د باقي رونو او چې د مور سره کړي کور کې سکونت دی ویلې مور څه شو زموږ وروره چرته تللی راته وایه حقیقت مور یې وویل رور مو تلی کراچۍ ته ځان سره یې تختولی ډېر دولت او دوی ویلې ګنې مور مو رښتیا وایي عاجزان نه و خبر په حقیقت او دې مهر یې ویل الیاس اوس کار شو او شو د مخې نه مې لرې مصیبت ښه ډاډه راځه د چا نه مه یریږه درې کوم به زه د سرو شونډو شربته په بانه به زامن ویستل د کوره دوی کوو به خپله مینه محبت
تګ راتګ د دواړو دغسې جاري و او وړاندې وګوره کارونه د قدرتو یوه ورځ نظیر محمد نه و په کور کې شپه په بل ځای چرته وه د نیک سیرتو نه پروین هم په مېلمستیا وه چرته تلي او کور و خوشې دوی ته پاتې سلامت نو کشر حاجي محمد شرف په کور او لکه سروې وختلی خوبصورت په موسم و د ځوانۍ ایله راغلی تا به ویلي ګلي ګل دی د جنت نیمه شپه و دی په خوب باندې وده یو بجه و الیاس راغی په بدنیت او د مهر سره سملاستو په کټ کې ګم شپولي کوي دواړه خپل عادت په دې وخت کې را بیدار حاجي محمد شو ناڅاپي سر ډکټه کړو چاته دا الیاس او مور دواړه ولیدل یوه چغې د خولې وکړه د هیبت ویلې مورې څه نخرې دې په ځان وکړي مختورنه به یې خدای ته په قیامت او که بابا راغی دا حال به ورته وایم تا خور دی لګولی په عزت پښتنې کله کوي داسې کارونه چې په چا کې وي حیا او شرافت نوران شاه حاجي محمد ته شله پېښه وفا ونه کړه غریب سره قسمت د دوکانو پته مه هېروئ دا به تاسو ته په شېرګل کې د امیر نواز خان میوزیک سنټر کې ګل احمد مارکیټ کې دکان نمبر 1 کې ګورئ ګل احمد مارکیټ کې نور دکانونه هم شته د امیر نواز نوم به په بورډ ګورئ او په جمیل مارکیټ دکان نمبر 2 کې به تاسو ته میلاویږي بدیجه حاجی محمد ته جوړ شکار اموري تا شا د غسین لکمار بیا یې ویلي الیاس چې کاروان دی دا هلک به په دې راز خبر کې پلار او که دې خوښوي د مخې نه به لر کړو او چې دی مړ کړو شي سبا به راته لار نو الیاس ویل زما هم د داسې خوښه او سبا نه به وکړو خلکو ته سهار او غرض دا د مرګ سلای وکړه نو دا غریبي کړو په کټ کې رایسار نو ورته وایي چې وپړې په مرۍ کې او په دوه لاسه باندې راخ ظلم کار او مورې کېناسته سینه باندې د پاسه او پرې د پاسه خرړېده لکه خامار د لاندې نه په غټو غټو ګوري وایي مورې څوک نه کړي داسې کار او سپینې اوښکې په مخ باندې راتللي او غلي غلي با کتل ورته دي خواره ورته وایي مورې ډېر درنه خفه یم بې ګناه خطا دې مړ کړم په اعتبار مور خو ډېره په اولاد باندې خوږېږي ستا زما په ژړا نشته دی څه کار نه دا واضح خو مې ته وي خپلې مورې تا د خپلې وینې وکړلو انکار دومره وایم چې په څه باندې دې مړ کړم چې دې واغس بې ګناه زما ازار ای بې ننګ تا هېڅ ننګ په ما ونه کو او چې زما په سر دې واغستلو یار سپین مخ شتار پتارا او غرض دا چې سای ورکړو خیارانو تن کې ګلو په غوټه کې شو گزار نته زندې باندې مړ کو دا غریب تر می پریواتو ګل د سهار او خپل مور چې لاس تزوی په وینو سرکړي او په بل چا بسړې سوکړي اعتبار او نوران شاه سر په اصیلا خزه وردا او د کمسلو د یارې نشوي زار او زید مور زړه ته حیرانی ما دل د یار سره ورزي څنګه خوبونه او زید مور زړه ته حیرانی ما خپلو بچو لبد چا ورشي لاسونه او زید مور زړه ته حیرانی ما زه سلګي وحي داشنه د خنداشینا زید مور زړه ته حیرانی ما دبل د پاره د زړه وخی پری کوینا ای زید مور زړه ته حیرانی ما د زړه په غوښو چې کوي داسې ظلمونه
پاسیلا ښځه ورکړه مال او سره پکه مسلو باندې مه کوه باوره بیا یې چغې کړي چې زوی مې په درد مړ شو خپل خپلوانو ته یې ولېږو خبرو او هم د کلي خلک ټول شولو را جمع او کټ کې پروت و دغه ګل د صنوبر او تا به ویل ګني مړ نه دی دا اوده دی د سپین مخ نه یې شغلې تلې لکه انور او هم نظیر او پروین دواړه کور ته راغلل پرې غوړېږي ښکلوي مخ او سر پروین وویلې روکیا او ته چې لاړې زه دې پرېښودم یوازې زړه پر هر او زه چې تلم پرون د کوره ته خو جوړ وې نن دې واغوستې جامې د لوی سفره نظیر هم ویلې چې مورې دا خو جوړ وي زار شمه رور په څه باندې مې مړ شو دومره زاره او څنګه مرګو چې داستي رانه یوړو او دا څه چلو ما د حاله کې خبر جوړ نشو یو بجوا د وخت شو مقرار او دې کم اصل ورته داسې مکر جوړ کو چې د چا ور باندې نه راتلو باور او غرض دا چې حاجي محمد یې کړو دفن او ګیله من لاړې د مور نامرور او دا خو پرېږده مقبره کې یې دفن کو نوران شاه اوس د نظیر واخله خبر او اوس په حال دې خبره ما د نظیرو او هغه رسي چې څه لیکوي په تقدیرو نظیر وواهه غمونو د خپل رور ویلې رور باندې مې مات شدم لا تیرو یو مې خښ کړو د بل نه لګي څه پته او دې سوچونو کې و پروت غریب دلګیرو دلته مورې خوشحالۍ نه ټک چودله روزانه ورله راتله پلارو ضمیرو او دوی به دواړو په بلق بلق باندې خندا کړه نظیر ناس به و په زړه باندې زهیرو او خسیزونه به الیاس او دې خوړلو او دا غریب بخپل کال کې و سوالګیرو او د نظیر پړه به چرته ځایېدله او چې الیاس به ګرځېده ورته ګاګیرو او یوه ورځ مهر وویلې الیاسه اوس په کار دی د نظیر د مرګ تدبیرو دا یو پاتې دی چې دی د مخه لر کړو بیا به هسکه غړې ګرځو هواګیرو مال دولت به هر څه ستا شي د زړه سره او په ټول کور باندې به تشې دعوګیرو او څه به ورکړم په روټۍ کې چې نشه شي او د شپې راشم ته ووهه زنځیرو پروین هم به چرته ولېږم لرې او چې پر اور پسې ونه کړي رانه ویرو او نوران شوا دواړو صلاح نظیر ته وکړه او د نظیر د پاک الله شي مددګیرو صلاح وکړله نظیر ته خپلې مورا او دې ظالمي په ځال ورکړه آباد کورا او نه یې وساته عزت د خپل خاونده نه یې خیال په زړه کې شته دی د پرزنده د مهر لور جاړو ته ولیږله دا نه ترسه په خپل زوی نه ترسېدله پروین لاړه د دوو دریو شپو دپاره دا غریب نوا د دې نه خبرداره او دې کم اصل بیا راوغوښته خنزیرو ویل راشه چې نن ختم کړو نظیرو الیاس ویل پروا مه کوه مهرې بېګا شپه کې به یې زه کړم درله لرې او چې ماښام شو روټۍ وخوړه نظیرو بیا غریب په کټ کې سملاستو دلګیرو دې مکارې مورې چې ورله پخه کړه په پیالې کې د نشې ګولۍ میده کړه ورته وایي زویه اوس کا چې وده شي نو او ستړی شوي د دې سره به ښه شي نو په نظیر باندې چې اوس کله ډېره د ظالمې نه کېدلو د خدایه ویره او چې اوس کله بیا سملاس په ارام او دوی شروع ده د مرګ کړو انتظام ای اسدا چې بیهوشه شي نظیره
مورې پلار به لره وغوښتو ضمیره دواړو وتاړو په پړي بند په بنده او مور د خپله لاسه وډني خپل پرزنده او په مری ورته کېښودل لاسونه پرې کول به یې بې درېغه ګزارونه او تېزندې دې غریب ته واچوله او خپلې مورې ورله خوله را بندوله دې غریب به د افسوس چغې وهلې لیکن کله ظالمانو اورېدلې دې نظیر ورته بیا ویلې زما مورې او زه جړېږم ته په غټو راته ګورې او راته وایه ما نه شوی څه قصور دی نور مې مزورۍ بدن مې ټول چور چور دی او په جړا کې سترګې مور ته واړولې او غټې غټې په مخ باندې راتللې او غرض دا چې مړې کړو په تېزندینو او کړو تاله ورله خزان باغ بزواله او بیا یې ښخ کړو د کوټې د چنې شاته او خدای دې دا مصیبت نه پېښوي چاته او په ډیران کې ورله وکنسته قبره او مور د زړه په غوښو وکړو دومره جبره او دا نظیر غریبي ښخ کړو په ډیران کې نو عجیبه ظلمونه کېږي په جهان کې او دا غریبي په ډیران کې کړو سنباله او لا یې څوک نه خبر په دغه حاله او یا ظالمې ستا ورتلل سینګه لاسونه او چې تاله دې کړو تن کې ګلونه د شیرین د باغ ګلونه تاله کېږي او زار شمه د شیرین د باغ ګلونه تاله کېږي نوران شاه د مورې زړه پرې نه خوږېږي شیرین د حاله خبر نه ده او د زړه په باغ باندې اور لګېدنه شیرین د حاله خبر نه دی او که نه دی خزان ظالمې ریجوي تن کې ګلونه شیرین د حاله خبر نه دی او زلمي زامن دلته خاورې ریشونه او شیرین پردي وطن کې اوسي دلته په کور باندې راله سیلابونه دا شیرین غریب خبر نه و د حاله په پردي وطن کې اوسي ښه خوشحاله ډېر دولت یې وګټلو زما روره په دوبۍ باندې تېر کړه 4 کاله او زړه کې وایي چې اوس زما خپل وطن ته ډېر وخت خوشو د کور خط نه راځي ماله او ډېر دولت مې دی ګټلی دا مې بس دی وایي نور به یو ساعت نشم اټاله او غرض دا چې خپل وطن ته را روان شو مسافر چې کور ته ځي ډېر وي خوشحاله لنډه دا چې شیرین راغی واپس کور ته د شیرین د راتلو پته نه وه چاله ماشومان د چمګاون ورته راغون شو دا د خپل بچو دیدن ته ولیواله ویل مې هې هلکه نه ښکاره کېږي چرته تلي شه برای بلماله او دې مهر سترګې سرې کړلې د مکره ویل شیرینا ته خبر نه یې د حاله کشر زوی زموږ مړ شوی دی په درد او د هغه دغه مېما بې مجاله او مشران دواړه دي تلي کراچۍ ته دولت مې تښتولی وایم تاله چې شیرین د زوی د مرګه شو خبر ډېر خفه شو په زړګي باندې ملاله ویلې ما حاجي محمد قبر له بوزه خوږ بچی زما نه تلی بې وصاله دې مهرې د حاجي قبر له بوتلو د زړه غوښو باندې پرېوت بې مجاله ویل بچیا زه چې راغلم ته لاړې پاسه ما ډېر تحفې راوړي تاله بیا یې وویلې خالقه ستا رضا ده او ستا په کړو دې زما صبر ذوالجلاله زړه سوری د مقبرې نه راغې کور ته خپل زلمی بچی نه وځي د خیاله غرض دا چې 15 ورځې وشوې دا شیرین به ګرځېدلو په بد حاله او زړه کې وایي چې زلمي زامن مې رک شو او چې به چرته وي قادره برکماله ای ویلې کومه پسې ختم د قرآن ای چې بچي مې کور ته راشي ښه خوشحاله نوران شاه چې په قرآن د چا عمل وینو او هغه کس به خالي نه وي د کماله اوریدونکو کسی خو خوار کړی دی خو د دوکان پته یې رانه کوي ګل احمد مارکیټ کې دوکان نمبر 1 او جمیل مارکیټ کې دوکان نمبر 2 امیر نواز خان میوزک سینټر شیرګل فرمایش کوي وحید الله سید الله علمزیب امجد او طارق
پکې و او د سبا دپاره یې غوښتي و مولیانه اراده وه چې کومه سبا ختمه دړې وکړې ورته جوړې کړلو ځان او ماخوستن لمونځ یې وکړو بیا اوده شو او په غمونو کې غریب سړی ستومان دا نظیر ورته په خوب کې راحضور شو ویلې پلاره کټ کې پروت زړه شادان او ته د ګرمو بسترو د لاندې خوب کړې زما غوښې وخوړلې څښا ډېران مور ښخ کړی یم ستا د چنې شاته پلاره شا به زه را ورسوه ځان مور وجلی بې ګناه یم شهیدي ما خو د مور په بې دردۍ مې د خفګان او چې سهار شو شیرین پاڅېدو د خوبه او د خپل خوب په لیدو ډېر شلو حیرانه او غږ یې ونه کړو په خولې بهر ته لاړو او کودالې بیلچه یې واغست شو روان او غلی غلی د چنې شاته راتاو شو د ډېران په خوا کې ودرېد پریشان او غرض دا چې په ډېران یې کړو لاس پورې او دغه وخت کې یې ښځې جوړ کړلو سوران ورته وایي دا ځای مه کنه شیرینه دلته څه کړې خپل مطلب وراعیان او شیرین ویل یو کوټه دلته جوړومه او پکې وابچو ښځې فقیرانه دې مهر ویل د دې نه په قلار شه بل ځای واچوه دا ځای دی د ډېران د خاوند سره یې واچول لاسونه په دنیا کې شته دی هر قسم زنان نو بیا یې بنده په قلا کې کړه مهره او دوباره یې کار شروع کړو په ښه شان دې مهرې د دیوال نه ودنګله او زړه کې وایي راشه تخته کار شوران دا مهره رور کره لاړه په تیښته د خاوند نه بچ کوي چرته کې ځان او په دې شور باندې د کلي خلک راغې را چلیږي د هر لوري خپل خپلوان نو شیرین بیا په کنشتو کړې ګوتې پورې او تړمې اوښکې بهیږي په ګریوان او چې یو ګز مکه یې وکړه نسته روره ښکارا د نظیر سره وره بیان او په نظیر شیرین ناپرېوتو د پاسه او په جړا کې ورته وایي چې قربان نو ای بچیه ما خو داسې نه ګڼله او زه خو ستا د سرې ډولۍ وم په ارمان وایي خدای شته زامنو کې میرات شم او د امید په باغ زما راغی خزان د نظیر سره په غېږ کې ونیولې په دوه مخه ښکلوي ګل د بوستان نوران شاه شیرین په چغو چغو جاړي نو په سپین مخې اوښکې ځي لکه باران شیرین په چغو چغو جاړي نو که جاړي په مخې ځي د رڼو اوښکو سیلابونه شیرین ویل بچیه پاسه که پاسه په څه خپه یې ماته ووایه حالونه شیرین ویل بچیه پاسه که پاسه یو ګوره ما درله تحفې راوړي دي بغیر دیدنه رانه لاړې او که لاړې نو بچیه زه دې دلته چاته پرېښودمه زما نیازبینه چرته لاړې نظیره زه دې د ډولۍ په تمه ومه په شته زامنو کې میرات شوم میرات شومه خزان ظالم مې کړه تاله د باغ ګلونه د شیرین په مخ را دې اوښکې رودونه رودونه اورې جولي خزان تن کې ګلونه په دې چغو تمامي کلی خبر شو را چلیږي تماشې له مخلوقونه تا به ویلې خانګړۍ کې محشر جوړ شو چالي وي واله ته ویلې حالونه او چې خبر شو سبیدار حبیب رحمان او میرزاګانو ته یې وکړلو حکمونه ویلې زر کوي دستي تیار کوي ځانو او چې حصار نشي راپورته کوي ګامونه نو هغه دم امیر زرین تیار کړو ځانو په همت باندې د دوی شرحمتونه نو ورسره اسرار علي او سرګن خانو نو ورته اچوم د سرو ګلو هارونه او هم وزیر او جلاد والا ورسره وو
او زمارو رضان خبر کړه د مضمونه نه هم ډیپټي کړو خبر په ټلیفون او د ساکوټ په علاقه توی شو ګلونه او لنډه دا چې دا مهرې ونیوله او پښتانه نه خوښوي داسې کارونه نه چا ضمیر او الیاس دواړه کړل خبر نه هغوی وتې دا مقي نه وو اخونه نه دا ضمیر او پلار یې وتښتې د دواړه نه کور یې وران شو ورانوي پردي کورونه نه بیا نظیر یې د ډېران نه را بهر کو وراسته شوي د غریبو اندامونه پروین خور یې پرې د پاسه غوړېدله او د نظیر نه یې تاو کړي و لاسونه او دار چا په مخ به اوښکې به یې د لیزار او لرې لرې وراغلې عالمونه د جنس علي رحمان هم راغلې او په سپین مخې ځي د اوښکو سیلابونه شاه وزیر او خان محمد هم راغلي هر سړي کول د ځان سره فکرونه پولټیکل دا ملکنډو هم راغلې سخت سات یې که چا وکړلو خیالونه او که وړوکی دی که لوی دی ورته جاړي د هر چا د سترګو ساسي بارانونه او لنډه دا ده چې نظیر بیا دفن کو خدای دې نه پېښوي چاته دا غمونه او دا مهر علي وي بوتلله چوکۍ ته او په بچو پسو دې مروړي اوس لاسونه او دا ضمیر او پلار یې دواړه مغروران شو د الیاس د لاسه جوړ شو په ساتونه نه الیاس وکړو په پنجاب کې اکسیډنټ اورېدونکو د قدرت ګوره کارونه پټ په پټای داخل کړو اسپتال کې او چا پولیس والا ته ویل حالونه چې پولیس شلو خبر ورپسې لاړل هغه د میټې چاپې رکړل دامونه او نن سبا د ملکن په جیل کې پروت دی او اوس په جیل کې د سټي ساړه دالونه اوس به راشي د مهرې سر له خودو چې کولې په بچو باندې ظلمونه نه اورېدونکو د پروین د خولې بیانو په چوکۍ کې یې ویلي ټول حالونه او زما رورا قصه دلته کې ختمېږي بند په بند مې پکې وپېله لالونه نوران شاه توپانه بس د قلم کې ده او په د دې وکړل کمالونه ګرانو محترمو اورېدونکو د ساکوټ د شهیدانو ارمانی شهیدانو کیسه سر ته ورسېده په اواز د وحید ګل شبا د دکان پته څه په دې ډول ده ګل احمد مارکیټ دکان نمبر 1 جمیل مارکیټ دکان نمبر 2 امیر نواز خان میوزیک سنټر شیرګل خوږې او خوندورې پټې د دې دوه دکانونه حاصلې فرمایش کوي د یخ کوینه وحیدالله سیدالله علمزیب امجد او طارق او یا قربان د جانان مینه راته نشته وي راته نشته زه لیونی په غرونو سر جړه کومه پرېږده چې ښه پکې تړکېږم او زار شمه د مینې اور د سوځېدل پې خوند کوي زه خبر وې چې اټکه ده ما به د زړه ستر کې سلامتونه او د جانان یو نیمه خبره او په زړه مې لیک د تورو خاورو له بیوړم او کنه ورځ ګلستان د جانان بد ولې میز دی نو زار شمه هله به وینم چې مې سترګې سټکې شي مخې په سپین کې سرخي وای او که وای نو لکه مخاکه چې په من